سلام دوستانو، وخت مو په خیر. ډیوا افغان چینل ته په خیر راغلی. نن مو ډېر یو مهم خبر ته زه ښه راغلاست وایم. هغه دا چې افغان حکومت هغه ادعا رد کړي چې پاکستان ځواکونو پر هند کړې وه او همدارنګه د پاکستاني چارواکو ته د افغان حکومت غبرګون څه دی. بشپړ حقیقت یې زموږ سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا افغان چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارولو په اړه د پاکستان چارواکو وروستۍ ادعاوې رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار تېره ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ګډې خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې میشت د هند ډیپلوماټیکي نمایندګۍ د پاکستان ضد ډلو ملاتړ کوي. له بله اړخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه د نومبر په 15مه په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې هیڅکله به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان اسلامي جمهوریت په صراحت سره اعلان کوي چې د تروریزم د یوې قربانۍ په توګه په ټوله نړۍ کې د هر رنګه تروریزم پر وړاندې د مبارزې سیاست ته ژمن واوسي او هیڅکله به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. یاد وزارت د پاکستان چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې د ننګرهار ولایت یو قومي مشر ملک فریدون خان مهمن د پېښور د زراعت پر پوهنتون برید کې لاس لرل تورن کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان به په سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې او د تورستانو د تمویل او پناه ورکولو په اړه خپلو نړیوالو هڅو ته هم دوام ورکړي. له بل اړخه کابل ویلي چې د اسلام آباد ادعاوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو باصلاحیته پلاوي لخوا وڅېړل شي. له بل اړخه د پاکستان د پوځ ویان پر داسې مهال دا څرګندونې کړي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان هم کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې عمران خان کابل ته سفر کوي په کار نه و چې اسلام آباد ورته څرګندونې کړې وای. نورانو دوستانو، دا د دې مهال مهمه ویډیو که د یادې ویډیو په اړه مو کوم نظر وي نظر مو کمنټ کې سره شریک کړئ. ویډیو هم در سره لایک او شیر کړئ.